د سترو هیلو یو جهان وم خو چا پرې نه ښودم، زه د خوږې مینې داستان وم خو چا پرې نه ښودم. خزان مې توی کړلې غوټۍ تر سپړېدلو مخکې د امیدونو ګلستان وم خو چا پرې نه ښودم. د شهید محصل او تاند لیکوال بشیر ریان 10 تلین. له نن څخه پوره 10 کاله وړاندې د پسرلي لومړنۍ ورځې وې. پر افغانستان د اشغال او د اشغالګرو د ملګرو د حاکمیت ورځې خپرې وې چې رسنیو د خلکو پام د یوه داسې مظلوم تنکي او هغه نابغه ځوان محصل پر لور واړوه چې د کندهار پوهنتون د دري ادبیاتو د 4م ټولګي د وروستي سمستر له وروستۍ ازموینې او صحنې د پوهنتون له انګړ څخه د پټمخو ټوپکمارو له لوري لومړی وړل شوی وه او وروسته یې د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ په یوه ریګن ډاک کې د شهید بشیر احمد ریان بیروحه جسد وموندل شو. د لیکوال او ژورنالیست شهید ریان کورنۍ او ملګري وایي چې بشیر احمد د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د دري څانګې د 4م کال محصل او د خپل عمر په نسبت د زیاتو آثارو څښتن و چې په 21 کلنۍ کې 22 کتابونه له چاپه راوتي ول. ویل کېږي چې ځوانیمرګ بشیر ریان له نن څخه 10 کاله وړاندې په همدې ورځ د تېرې ادارې د ځینو ظالمو ملیشو له لوري له پوهنتون وړل شوی و او وروسته یې بیروحه جسد په داسې حال کې وموندل شو چې په بدن یې د شکنجو او تعذیب اثرات څرګند ول. بشیر ریان یو بېپړې بې آزاره ژورنالیست او اسلامپال و. د چاپ او ناچاپو اثارونو سربیره لسګونه مقالې او لنډې کیسې هم لیکلې او خپرې کړې یې وې. د نوموړي د مفکورې او دورې د ملګرو له قوله چې شهید ریان په کم عمر کې لوړ او نابغه استعداد درلود. د پښتو ادب کره کتونکي په دې اند دي چې قلم یې لوړې او زړه راښکونکې لیکنې پنځولې. بشیر یوازینی قرباني نه دی چې د قلم او اسلام په لار کې په بېرحمانه ډول شهید شو، بلکې د اشغال پر مهال هیواد کې د شهید ریان په څیر په سلګونه بېګناه محصلین، لیکوالان، شاعران، خبریالان او استادان په شهادت ورسول او هر هغه چا به چې د اشغال او د دوی د تپل شوي رژیم د ظلمونو او وحشتونو په اړه غږ پورته کوه د تنکي او نابغه ریان په څیر به یې بیروحه جسدونه په خړو ډاګونو کې موندل کېدل. بشیر احمد څوک و او ولې شهید کړل شو؟ بشیر احمد د انجینر عبدالله ګل ریان زوی، د غزني ولایت د قرهباغ ولسوالۍ د نعیم کلا اوسیدونکی، د 1472 لمریز کال د حود په 2مه نیټه د ساړه ژمي په یوه واورینه ورځ کې لالهان د نړۍ ته سترګې پرانیستې وې. ځوانیمرګ بشیر ریان په یوه علمي کورنۍ کې رالوی شو. پلار انجینر عبدالله ګل ریان په هیواد او بهرنیو رسنیو زیاتې لیکنې خپرې کړې وې. همدارنګه د 50 چاپ او ناچاپ اثارو لیکوال او ژباړن هم و. بشیر احمد د 6 ورونو تر ټولو کشری ورور و. ډیر ماشوم و چې له کورنۍ سره کندهار ولایت ته ولاړ. لا خو په ښه او بد نه و پوه شوی چې تر کابله ورسید. د هیواد په زړه کې اوسېده. تر هغه چې نابلده الوتکو د تورو لوخړو سره د سرو وینو سیند وبهاوه او د ډیرو نورو په څیر یې بیرته خپل ولایت غزني ته په تګ مجبور کړ. په 1481 هجري لمریز کال لومړي ټولګي کې شامل شو، خو د یو کال درس ویلو وروسته په 82 هجري لمریز کال کې د پاکستان کراچۍ ښار ته له کورنۍ سره ولاړ. دا چې بشیر په کور کې د مشرانو په هڅو او په خپل وړتیاو له خپل عمر مشر کړی و، په کراچۍ کې د ښوونځي 4م ټولګي کې شامل شو او هلته یې خپل درسونو ته دوام ورکړ. په 12 کلنۍ کې د تلویزیون او پایلې په نوم کتاب له اردو ژبې څخه وژباړه. په همدې کال بل کتاب د یوه لیک ځواب په نوم هم وژباړه.
په 1440 هجري لمریز د پاکستان کویټې ښار ته راغلل او په 8 ټولګي کې د امین علي لیسې په نوم یوه لیسه کې داخله واخیسته. له 10 ټولګي تر لوستلو وروسته 11 او 12 ټولګي په حبیب رحمان علي لیسه کې ولوستل او له همدې لیسې څخه په 1490 هجري لمریز کال کې فارغ شو. بشیر غوښتل چې لوړې زده کړې په خپل هیواد کې وکړي تر څو د نظري زده کړو ترڅنګ د هیواد له فضا سره سمه پیژندګلوي ولري. د کانکور ازموینه کې د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي دري څانګې ته بریالی شو. پوهنتون ته راغی، درسونه یې پیل کړل. د 4 کلونو په ترڅ کې ډېر ریاضتونه وکړل، خو د لوړو زده کړو نیمګړی ارمان یې د خونړي انقلاب لپاره د وروستي ټولګي وروستي سمستر د وروستۍ ازموینې په دورشل کې د خپل سوچه اسلامي او ملي نابغه فکر له امله نیمګړی پاتې شو. ځواني مرګریان په لومړیو کې د شعر مطالعه او لیکنه هم کوله، خو وروسته یې په ځان کې د شعري استعداد نه لیدلو له امله ورسره مخه وکړه او لنډو کیسو ته یې مخه کړه چې یو شمېر یې د هیواد په بېلابېلو مجلو او ویب پاڼو کې هم خپرې شوي دي. د دې سربیره په اردو او فارسي ژبو پوره تسلط درلود او له عربي او انګلیسي ژبو سره هم آشنا و. په داسې حال کې چې د عمر پل یې د 22 کلنۍ په دورشل کېښود، بشیر د 19 چاپ شوو او 15 ناچاپو آثارو څښتن و. زرینې کرښې، غوره شوي نبوي حدیثونه، غازي احمدشاه بابا، د افغانستان پاچاهانو لنډ ژوند لیک، د تاریخ له څپرکو څخه اړین معلومات، د جغرافیې له نړۍ معلومات، د نړۍ حیرانونکې پیښې، خلیفه هارون رشید، د نړۍ د هیوادونو پیژندنه، سیرت النعمان، فتوح الغیب، د مستندو دعاو ټولګه، په اروپا کې اسلامي جګړې، د میرمنو فقهي مسلې، تسهیل الادب، عربي محاورې، ګرامر او لغاتونه، الغزالی. دا د بشیر ریان چاپ شوي آثارو. د جامعه حفصه پیغله، د لنډو کیسو ټولګه، د سید جمال الدین افغان اند او ژوند ژباړه، تلویزیون او پایلې، د یوه لیک ځواب، منصور حلاج، د قیامت نښې نښانې د بشیر ریان ناچاپه اثارو چې د چاپ هیلې د ځان سره ګور ته ویوړي. هغوی چې دا زلمی ونه زغمه، نو مطلب دا چې سړیتوب او شرافت نشي زغملی. د دې زلمي شکنجه له شک پرته د دیانت شکنجه وه. بشیر احمد یوازې قلم او کتاب پیژندل. د هغه شهیدول د قلم قتلول او د کتاب سنګسارول وو. هغه غوښتل چې پوهنتون ووایي او تحصیل وکړي، نه و خبر چې په کندهار کې لوړ تحصیلات کول به د سر په بیه ورته تمام شي. بشیر ټوپک نه درلود، هغه په جیب کې جارحه آلات نه درلود. هغه کتابونه لیکل او ژباړل، خو د وحشي صفته ټوپک سالارو لخوا دا غږ د تل لپاره خاموش شو. انا لله و انا الیه راجعون.